السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قدرمنو دوستانو مسلمانانو ورونو، لکه څرنګه چې تاسو ته معلومه ده دا د ربیع الاول میاشت شروع شوې ده. نو اولا زه ټولو مسلمانانو ته د دې مبارکي وایم چې د میلاد نبی صلی الله علیه وسلم میاشت شروع شوې ده. الله تبارک وتعالی دې موږ تاسو ته د نبی کریم صلی الله علیه وسلم پر لاره باندې د تللو توفیق راکړي. دویمه خبره دا ده چې په دې میاشت کې مسلمانان میلاد النبی صلی الله علیه وسلم لمانځي او دا ورځ په محافلو او په صدقاتو په عباداتو سره لمانځي. نو آیا د دې لمانځلو هدف څه دی، مقصد څه دی؟ یو خو دا سوال دی او دوم دا دی چې آیا دا رقمه چې څرنګه اوس مسلمانان دا محافل جوړوي او دا میلاد النبی صلی الله علیه وسلم لمانځي په دغه طریقه سره صحابه کرام هم دا ورځ لمانځلې او که نه؟ دوم دا سوال دی. او دریم سوال دا دی چې د میلاد النبی صلی الله علیه وسلم ته بعضې فقها یا بعضې علما لمانځل و دې ته بدعت وایي، آیا دا صحیح دی او که نه؟ او که چیرې دا بدعت دی نو دا کم بدعت دی؟ نو دا ټوله دا درې سره سوالونه د دې جوابونه موږ غواړو چې د شیخ صاحب محترم شیخ عزیز الله مظهري د دارالفتاء رئیس درې سره سوالو جوابونه کړي دي. زه خپلو ګرانو هیوادوالو ته او امت مسلمه ته عموما د دغې مبارکې میاشتې په رارسېدلو سره او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم فداه ابي و امي د ولادت با سعادت د دې ورځې په رارسېدلو سره ټولو ته مبارکي وایم. الہ العالمین دې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په نقش قدم باندې منګ او تاسو ته د روانېدلو توفیق نصیب کړي. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم وجود باوجود دا یو عظیم نعمت دې ته ویل کېږي النعمة الکبرى علی العالم. په ټول عالم باندې په ټولو نعمتونو کې لوی نعمت دا وجود باوجود د نبی کریم صلی الله علیه وسلم. قرآن عظیم الشان کے الہ العالمین فرمائی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. جزاک اللہ. اللہ په مقام د احسان کې دا ذکر کی چې په دې مؤمنانو باندې ما یو احسان کړی. دا د الله یو عظیم نعمت دی او د الہ العالمین یو لوی انعام دی. او دا چې به موږ او تاسو په دې نعمت باندې برخوردار ګرځولي یو، د اسلام توفیق را کړی او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په امتیانو کې راوستلی یو، نو دا یو عظیم نعمت دی او د دې شکر ویستل چې دا پکار. دقیقاً د نبی کریم صلی الله علیه وسلم بعثت لکه څنګه چې تاسو وویل دا د ټول بشریت دپاره د هدایت مصدر دی او د دنیا او د آخرت کامیابی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په متابعت کې. د نبی علیه الصلاۃ والسلام د سیرت د ورځو لمانځل یا د ولادت با سعادت په ورځ باندې د مجالسو جوړول د دې اصلي مقصد امدا دی چې زموږ دغه مسلمانان خصوصا ځوانان دا د نبی علیه الصلاۃ والسلام سره تعلق پیدا کړي، د هغه سره مینه پیدا کړي، د هغه د اخلاق او د صورت او د سیرت نه خبر سي او نتیجتاً په همدغې لاره باندې دوی روان سي. دا هغه بنیاد دی چې زموږ او د تاسو د دغه مجالسو اصل روح دا بیا دغه تشکیلی. ځکه من احب شیئا اکثر ذکره، چا چې کوم شي سره محبت نو هغه ډېر یادوي. نو کله چې دغسې مجالس جوړ سي، عام سي، په میډیا باندې، په مساجدو کې، په مدارسو کې، په محافلو کې د نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک سیرت او صورت بیان سي، نو دا زموږ ځوان نسل د خپل پیغمبر سره آشنا کوي. دقیقاً. او د دوی په اصلاح کې ډیر زیات رول لوبوي. دې کې دا ابتدا کې مونږ وویل چې دا نبی علیه الصلاۃ والسلام یو لوی نعمت دی او د دې نعمت شکر چې دی دا په مونږ تاسو باندې لازم دی. نو په کار دا د مسلمانان داسې افعال وکړي چې د هغې نه دغه شکرانه معلومه سي. دا عظیم نعمت دی او د دې نعمت شکر دا یادول مونږ او تاسو باندې ضرور دی. او د شکرانې طریقه په هغه لاره باندې کېږي چې کوم شریعت ښودلی، چې اسلام ښودلی، د نبی علیه السلام سنن ښودل، د هغې سنت زده کول، خلکو ته بیانول، د نبی علیه السلام اخلاق بیانول او خپل ځان په همغو اخلاقو باندې متخلق ګرځول. دا هغه بنیاد دی چې د میلاد شریف
د دغه مجالسو نه باید مونږ زده کو او نور خلکو ته هم باید وښیو. داسې موضوع ده چې صحابه خو ډېر اوچت خلک او صحابه کرامو یوې خاصې ورځې ته د لمانځلو ضرورت نه درلود، ځکه هغوی عملا د نبی علیه الصلاة والسلام په صورت او سیرت باندې عمل کو. هغوی هر لحظه د نبی علیه الصلاة والسلام په سنتو باندې عمل کو او یو لحظه داسې نه وه چې هغوی به شریعت نه غافله پاتې سوي. خو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دغه ورځې اهمیت په خپلو احادیثو کې امت ته چېرې دا بیان کړی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم به د دوشنبې په ورځ باندې روژه نیوله. نو صحابه کرام ورنه تپوس کوي د الله پیغمبره تر دوشنبې په ورځ ولې روژه نیسي؟ امام ترمذي حدیث نقل کړی، نور ائمه نقل کړی. نو نبی علیه الصلاة والسلام ورته د دې ورځې اهمیت بیانوي. فيه ولدت وفيه انزل علی القرآن. په دغه ورځ زما تولد شوی او په دغه ورځ باندې په ما باندې ابتدا د نزول د قرآن دا شوی ده. نو د نزول د قرآن هم یو عظیم نعمت او د نبی علیه الصلاة والسلام ولادت هم یو عظیم نعمت. نو نبی علیه الصلاة والسلام امت ته په خپل قول او په خپل فعل سره د دغه ورځې اهمیت چېرې دا ښودلی. نو بناء احادیثو په ذخیره کې د دغه ورځې اهمیت چېرې دا موجود. صحابه جان نثاره خلکو د هغوی د زندګۍ هره لحظه د نبی علیه السلام د سیرت او د صورت د بیان لحظه وه. بناء داسې یو خاص مجلس ته هغوی ضرورت نه درلود. دلته باید موږ او تاسو په دې باندې پوه سو چې بدعت یعنې څه. دا یو بنیادي خبره. کله کله دا اصطلاحګانې سره فرق کوي. یوه اصطلاح د علماو د علم لغت وي او یوه اصطلاح د علماو د شرع وي، یعنې د فقها وي. بعضو خلکو باندې دغه دواړه اصطلاحګانې خلط سي، نو بناء بیا ترېنه یو غلط تعبیر دی واخلي. په علماو د علم لغت کې بدعت هر هغه شي ته وایي چې د هغې دغه هیئت قضایي نوی وي. دغه کوم هیئت باندې چې اوس رایج دی دغه نوی وي او په دغه هیئت او په دغه صورت سره د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دور اقدس کې نه. دې ته نو لغت په اعتبار سره بدعت وایي او یو د شریعت بدعت دی د فقهاو په اصطلاح. هغوی بدعت بیا دې ته وایي چې د نبی علیه الصلاة والسلام په دور اقدس کې یا په کتاب و سنت کې یا په قرون مشهود لها بالخیر کې، دا چې نبی علیه الصلاة والسلام وایي خیر القرون قرنی ثم الذین یلونهم ثم الذین یلونهم، په دغه دور کې دا نه باصله موجود وي اصالتا او نه بهیئته موجود وي، یعنی په یو طریقه د طرقو د استدلال دا نه وي موجود. دا هغې ځای نه دی نشي اخیستل کېدی، نه په طریقې د عبارت النص، نه اشارت النص، نه دلالت النص او نه په طریقې د اقتضاء النص، یعنی السل الته دی ونه لري. نو دې ته بیا بدعت شرعي وایي. دا بدعت سیئه دی، دا هغه بد بدعت دی او دا په اعمالو کې کبیره ګناه ده او په عقایدو کې کله دا بدعت حد کفر ته هم رسیږي. نو بناء موږ او تاسو چې په دې ځای کې بحث کوو چې دا د میلاد شریف مجلس دا بدعت دی، نو کم بدعت دی؟ نو بدعت که په اعتبار د لغت ورته ووایي په دې معنا چې هیئت قضایي دا موږ چې په کوم شکل باندې د مولود شریف دغه ورځ لمانځو چې په یو جومات کې علما راجمع کیږي او هغوی د نبی علیه الصلاة والسلام د سیرت او د صورت بیان کوي، څوک په نظم کې او څوک په نثر کې، او بیا په آخر کې یوه صدقه برابره شوې وي هغه په دې خلکو باندې تقسیم سي او په دعا سره دا مجلس اختتام عمومي. نو که څوک وایي دغه هیئت قضایي باندې مجلس د نبی علیه السلام دور کې شوی نه، د صحابو په دور کې شوی نه، د تابعینو په دور کې شوی نه، دا نو لغتاً بدعت سو. اوس دویمه موضوع شریعت په اعتبار بدعت دی که نه، یعنی ګناه ده او که ګناه نه ده، روا ده او که روا نه ده. نو موږ اصل ته ګورو د دغه مجلس مقصد څه دی؟ خوشحالي ده په ولادت با سعادت د نبی علیه الصلاة والسلام، او خوشحالي خو په شریعت کې واضحه ده، آشنایی ده د هغه مبارک او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د صورت او د سیرت زده کړه ده. او دا مجلس یو علمی مجلس ده. په دې مجلس کې وعظ کیږي، په نبی علیه الصلاة والسلام باندې درود شریف ویل کیږي، د نبی علیه السلام مدح او صفت کیږي، او په دې مجلس کې د نبی علیه السلام د ایصال ثواب د پاره د صدقې ترتیب کیږي، او په آخر کې دعا کیږي، د قرآن عظیم الشان ختم کیږي. نو دا ټول هغه څه دي چې په شریعت مطهره کې جائز دي او د ثواب شیان دي. نو په دغه بنیاد بیا موږ دې ته شرعي بدعت نه سو ویلی، یعنی بدعت سیئه د ګناه. نو په اعتبار د صورت سره
هیئت قضایي سره لغوي بدعت دی خو اما شرعي بدعت نه دی. محترم مسلمانان ورونو تاسو د شیخ صاحب محترم شیخ عزیز الله مظهری صاحب دا بیان واورید د میلاد النبی صلی الله علیه وسلم متعلق تفصیلی بیان مو واورېدی. نو الله تبارک وتعالی دې موږ تاسو توفیق راکړي چې پر دې خبرو عمل وکړو او دا د نورو سره هم شریک کړي، د نورو ملګرو سره دوستانو سره هم شریک کړي تر څو د ټولو مسلمانانو ذهنونو په دې خبره خلاص شي چې څوک دې ته بدعت وایي. میلاد النبي صلی الله علیه وسلم ته هغه کوم بدعت دی، هغه بدعت دی چې هغه بدعت لغوي دی نه بدعت شرعي. ځکه میلاد النبي صلی الله علیه وسلم هغه میلاد النبي صلی الله علیه وسلم منزل چې په هغه کې د شریعت خلاف هم کار نه وي، دا بالکل جایز عمل دی، مستحب عمل دی، پر دې باندې ثواب مرتب دی. او دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره څوک محبت لري او هغه کسان چې د نعمت د شکرانې په طور سره دا محفلونه جوړوي او پر دې باندې خرچې کوي، الله تبارک وتعالی دوی ته خامخا اجر او ثواب ورکوي.